د نړیوالو لپاره د خطر زنګ. ډونالډ ټرمپ د نړیوال امن لپاره تر ټولو لوی خطر دی. ګرانو لیدونکو دا چې څنګه ولې ویډیو تر اخره وګورئ. جرمني هیواد کې یوه تازه سروې شوې چې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړیوال امن یا سولې لپاره تر ټولو لوی خطر دی. په دغه سروې کې د جرمني هیواد د 2000 کسانو زیات ګډون کړی و. دوی ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ د ایران د آیت الله خامنه‌ای او د چین ولسمشر شي جین پینګ نه هم ډېر خطرناک دی. دا څېړنه د ډي پی ای خبري اژانس جوړه شوې ده. په دغه څېړنه کې 40 سلنه کسانو ویلي دي چې په یادو 5 مشرانو کې ولسمشر ټرمپ د نړۍ د امن یا سولې لپاره تر ټولو لوی خطر دی. 18 سلنه کسانو بیا یونګ آن، پوټین او خامنه‌ای د نړۍ لپاره کوچنی خطر بللی ده. دا څېړنه د تیر کال د څېړنې پرتله یو څه بدلون لري، ځکه د 2018 کال په څېړنه کې 48 سلنه کسانو دا ویلي و چې ولسمشر ټرمپ د نړۍ د سولې لپاره تر ټولو خطرناک کس دی. خو دا ځل په دغه څېړنه کې 2400 کسانو ګډون کړی دی. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کول او شیر کول مو هیر نشي. تر بیا ښې چارې.